السلام علیکم. د نت د پښتو سازول، جوړول او اورېدلې او تیتول یې د دنیای مجازي کې څوک حق لري او څوک حق نه لري. حق انسان دغه حق لري چې توحید الوهیت، توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات سم صحیح زده کړي، عقیده اسلامي سم صحیح زده کړي، حنفي مذهب باندې سم صحیح پوهیږي. پوه شئ؟ اوس خو د افغانستان خلکو ډېر حنفي دي، دغه باندې سم صحیح پوهیږي. ښه، دغه انسان حق د دې کار لري او دا نور خلک نه لري. ولې؟ دې لپاره دغه وخت کې ډېر داسې کافران دي، دې عقیده کې خراب دي. ولې؟ د دې غږ لږ ذرې داسې ښه دی، دې بیا نتونه سازي، خو هغه خو کافر دی، هغه خراب عقیدې سره نت سازي او ته دا نت اخلې خپلې ګوشي کې د اچوي، نورو خلکو ته لیږې، خپل هم دې باندې کافر کېږي، ته نور خلک هم اخلي کافروي. او که ته غواړې نتونه ساز کړې، نت ووایې، ته باید توحید الوهیت، توحید ربوبیت، توحید اسماء و صفات زده کړي. که دغه شیان دې زده کړي نه دي، نت مه سازو. دې لپاره نت سازی، دغه نت کې دې بیا شرکیات، کفریات ګډوډۍ، خلک اخلي کافروي. پوه شئ؟ ته فکر وکړه، ته یو دانه نت سازی شرکي کفري، دغه یو دانه نت باندې دې یو میلیون انسان دې کافر کړي. ورځ قیامت کې بیا چې جواب ورکوي؟ جواب ورکولی شي دې خلکو ته؟ یو میلیون انسانانو ته خلک د اخیستلي کافر دي کړي، د دې جواب بیا غواړي څه رقمي ورکړي؟ دا نه دی. ته نت زړه دې ووایي، نتونه ساز کړې، زړه دې دی نت ووایي. ته باید اول عقیده باید زده کړې. عقیده دې زده کړې نه دي، ته ولې نت وایي؟ ولې نت سازی؟ او یو داسې نور قانونونه داسې اسلام کې ډېر شته چې یو څوک تجارت اسلامي زده کړی نه وي، تجارت اسلامي، هغه ځان ته قانون لري، ښه قوانین لري. څوک چې شریعت دغه زده کړی نه وي، دغه انسان حق نه لري تجارت وکړي. دغه انسان حق نه لري یو دوکان ساز کړي، یو شی اخلي خرڅ کړي. اول به ځي تجارت اسلامي به زده کوي، بیا پس هغه نه به ځي یو دوکان به سازي یا تجارت ته به شروع کوي. دغسې قانونونه شته، دا نه دي چې هر څوک هر کار کوي دې وکړي.